که خیال یو کړی د ماشومان په جړه به تاسو لیدلي تاسو خیر ماشومان نه خو ډېر ماشوم چې نه هغه داسې جړه کوي که خیال یو کړی د غوا دا بچوړې خپلې مور ته اواز کوي ما په اردو کې ورته وایي ما هغه ورته وایي قربان داسې د میخې دا بچوړی دی خپلې مور ته اواز کوي یم مورې یم مورې لکه څه شوې که نه هغه ورته وایي دا یمه داسې د بېزي دا بچوړی هم خپلې مور ته اواز کوي مورې مورې هغه ته وایي مورې هغه بل اواز وکړي د مور ورته وایي داسې د ګډې دا بچوړی هم د خپلې مور ته اواز کوي ابی یا ابی هغه ورته وایي سوی دی ورته وایي ماله پی هغه ورته وایي زوی داسې په دې خر چې د یو لګوټیکار سړی وکړي او د ناوخته پورې خپل مالک ته په شا وګوري باو باندې یوه شوه یوه شوه که خیال یو کړی داسې ډېرې ژبې دي لکه کابل زموږ ملګري هم دلته کې اکثر دي پخواني خلک دي اکثر آواز هلکه وطنداره په خدای په قرآن چې دا چیکه بیا پله راسه مړه پرېږده و کلیوال راسه په ګاډۍ کې دې بوزم وایي د ګاډۍ څه شی دی وی چمن نه به دې بوزم دا چمن چې شی دی روار وی دوړې موړې دې خراب ځای دی مړه پرېږده چمن بخت تا خندان به وطسندان به دندان بشکنه بخت خواب آلوده را په آلوده دندان بشکنه سانو بیلیٹ راتو نالوے بابو غړنجې غړنجې والیه سانو بیلیٹ راتو نالوے بابو غړنجې غړنجې والیه مونږ تلو عمرې له کسان رالو ما سره په ټوخ کو جو شیر شو دنیا راغله چې پښتانه رالو زما زه چې کله آرام شریف نه راووتم نو هغه هلک لیدلی وم د سلامپور وجې وی هغه دی هغه زما هغه هر څه ورته دغه کړي وو که نه چې وی زمونږ دی مدیر صاحب ته سلام وکړه جماعه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته کیف الحال یا اهل القبور دغه کس ماته اهل القبور مو وایي دا مړو ته وایي ما ښه ما زه خو دلته نه یم هذا پاکستاني خلاص الشیخ صاحب جو زما په شان وچ لک تک تور او توپ یې اغوستی لکه په پیپ کې چې ولاړي که نه هغه په عربۍ شروع وکړه هغه په عربۍ شروع وکړه زما سره بیا ماتې نه وې ما ګاډی کچې ته کړو ونه شوه ما اړه صبر ونه کړو ما یا شیخ واحد کلام خلاص ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير شیخ اوس ښکته پروت دی رارتاو شوی دی هلکه ما دا به داسې چلو شو وی دی وچ دا دی څه وایي دا زه صاحب ما ستا دا هم عربي ده زموږ دا هم عربي ده بیا په لیفټ کې خپلې کمرې ته ختو په لیفټ کې خپلې کمرې ته ختو که نه جي اوس ډېر شیخ خلک ولاړ دی پکې یو کمره غونته وي یو دنګ زنانه پکې وه هغې خبره کوله په اشارو زه پوه شوم وی کاش والله که ستاسو به دې کلام زه پوهېده زما به دې کلام تاسو پوهېده نه څونه به ښه وه یو ما خپل وړو ته مور ته ټولو ته اشاره وکړه ما هذا سم بکم عمي فهم لا يرجعون یا تا کسان وخندل مور مې ویې څه وی ما د دې ځې لطیفې هم راځي او کستمچور ګاډه خو تاسو به ډېر څه اورېدلي وی هسې ځان نشه کمه که نه کمه هسې ځان نشه کمه که نه کمه او ما ته مې توبه کمه که نه کمه چغې کم چې تا باندې مین یمه بابا
چغې کوم چې تا باندې مین یمه جوړه تماشه کمه که نه کمه او وایه جانانه چې دا شونډې مې سرې په دنداسه کمه که نه کمه او بس که ای ملنګه زه دې ولیدم بنده دروازه کمه که نه کمه چا د رنګ سپین او چا تک تور اغستی دی چا د رنګ سپین او چا تک تور اغستی دی هر سړي نن ګاډی کسټم چور اغستی دی هر سړي نن ګاډی کسټم چور اغستی دی چا د رنګ سپین او چا تک تور اغستی دی چا د رنګ سپین او چا تک تور اغستی دی هر سړي نن ګاډی کسټم چور اغستی دی هر سړي نن ګاډی کسټم چور اغستی دی څوک د کمر لاندې او چا اور اغستی دی یو کس اغستی و بابا یا نوسي ته وی ډیته یې کا هغه وی څنګه وی دا کس چې داسې لاړه وی هغه ډیته کو که نه وی ته مې ډیته کا هغه چې ته په ریورس کې ولاړو چې خپل دغه کړو جو ګاډی ښکته لاړ هغه نوسي هم خوښ شو بابا هم خوښ شو پکې نوسي ته وی دا څنګه چلو شو وی ته وی چې ډیته یې که نه جو بیا به خلک ټول کلي کې به خلکو به دې قارو وی ډیته یې کا جو هغه به تښتېده لکه ډیته یې کا که نه چې بیا بس یو شاعر یو شی جوړ کو وی یار چې د میلمه شي پاتې شپې ته کا یار چې د میلمه شي پاتې شپې ته کا او خلک چې وده شي بیا یې ډیته کا A quick brown fox jumped right over the lazy dog. Okay, thank you very much for your dissection.